رمضان شهر التوبة والغفران أهلا أهلا يا رمضان. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ول تاسې په روژه کې دا 4 خویونه او دا 4 کارونه ډیر کوي، ځکه دا 4 داسې کارونه دي خصلتین ترضون بهما ربکم. په دې 4 خویونو کې په 2 خویونو او په 2 کارونو باندې به تاسې خپل رب راضي کړي. وخصلتین لا غناء بكم عنهما، او په دې 4 خویونو کې بیا نور 2 داسې خویونه دي او داسې کارونه دي چې د هغه څخه تاسې هیڅ چاره نه لري. فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ول هغه 2 خویونه چې تاسې په هغه باندې خپل رب راضي کولی سئ، یو دا دی چې تاسې کلمه د لا اله الا الله ډیره وایاست، او دویم دا دی چې د خپل رب څخه د ګناهونو بخښه غواړي. کله چې انسان کلمه شهادت ډیره وایي او پر خپلو ګناهونو باندې پښیماني کوي، نو الله به ځینې راضي کیږي. اما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ول هغه 2 خویونه هغه 2 کارونه چې د هغه څخه تاسې هیڅ چاره نه لري، هغه باید چې تاسې د الله څخه وغواړئ. یو دا دی چې تاسې به د الله جل جلاله څخه د جنت غوښتنه کوئ. د جنت څخه هیڅ مؤمن مسلمان چاره نه لري، هر مؤمن مسلمان به د الله څخه د جنت غوښتنه کوي. وتعوذون به من النار، او تاسې به په الله سره د جهنم د وره څخه پناه غواړئ، ځکه هیڅوک د جهنم ور برداشولی نسی، هیڅوک د جهنم عذابونه برداشولی نسی، او هیڅ انسان د جهنم د وره څخه د خلاصون څخه ما سوا بله چاره نه لري. لهذا مسلمانانو ورونو باید چې د روژې په میاشته کې موږ او تاسې الله جل جلاله ته متوجه سو، کلمه شهادت ډیره وایو، پر خپلو ګناهونو باندې پښیمانه سو، ځکه الاستغفار من اعظم اسباب المغفره. پر ګناهونو باندې پښیماني دا د بخشي د سببونو څخه یو لوی سبب دی. نو انسان باید چې په روژه کې استغفار ډیر وایي او د الله څخه د جنت غوښتنه وکړي او د جهنم څخه د نجات او د خلاصون غوښتنه د الله څخه وکړي. شهر التوبة والغفران أهلا أهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران قولوا معنا يا